السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې د ظاهر خان او شرف الدین اشرف په اړه معلومات در کوم. دوی دواړو نن د نیپال په لیګ کې زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړې ده. دواړو د خپلو لوبډلو دپاره ډېر ښایسته په زړه پورې بالینګ ترسره کړی دی. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله د دواړو په اړه پوره معلومات در کوم. د یوریسټ لیګ په نننۍ لوبه کې شرف الدین اشرف 4 اورونه ترسره کړل، 14 منډې ورکړې، 2 مهمې ویکټې ترلاسه کړې چې د خپلې لوبډلې په بری کې ډېر مهم رول ولوبوي. بلخوا ظاهر خان په 4 اورونو کې 30 منډې ورکړې، د خپلې لوبډلې په ګټه 3 مهمې ویکټې ترلاسه کړې، خو لوبه بیا د شرف الدین لوبډلې جانګپور رایلز لوبډلې وګټل. د نیپال غوره لیګ یوریسټ سیالۍ په 4مه لوبه کې د جانګپور رایلز او بخارا ایونګریس لوبډلې سره مخ شوې چې جانګپور د پوچ تر ګټلو وروسته د توپ اچونې پرېکړه وکړه. بخارا ایونګریس په ټاکل شوو 20 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره جانګپور رایلز لوبډلې ته 119 منډې هدف کښېښوي چې له ډلې آصف شیخ 50 او سید هانت لوخني 9 زیاتې منډې وکړې. د جانګپور رایلز لخوا به کسریک ویلیمز 3 ویکټې واخیستې، په وان شرف الدین اشرف او لالت رجنبشي 2 ویکټې ترلاسه کړې. د جانګپور رایلز لوبډلې یاد هدف په 18.15 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او بخارا ایونګریس لوبډلې ته یې په زړه پورې ماته ورکړه. د دوی له ډلې سنډیپ جورا 40 او ساګر پن 8 زیاتې منډې جوړې کړې. د بخارا انګریس لخوا ظاهر خان بهترینه توپ اچونه وکړه، هغه 3 ویکټې د خپلې لوبډلې په ګټه ترلاسه کړې. هیره دې نه وي چې 6 افغان لوبغاړي په دغه لیګ کې لوبیږي. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.